السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګور دوستانو، کله تاسو په خپل موبایل کې ګوګل خلاص کړئ نو کله تاسو ګوګل په سرچ بار کې هر شی ولیکئ نو ګوګل تاسو ته هغه شی راوړي او د هغه شی په اړه کې تاسو ته معلومات درکوي. نو ګور لدی بعد کلم تاسو ګوګل په سرچ بار کې خپل نوم ولیکئ، ګور مالته ولیکئ رحیم او سرچ کړئ. کله تاسو ګوګل په سرچ بار کې خپل نوم ولیکئ او سرچ کړئ نو به تاسو وکولای شئ چې د ګوګل په سرچ بار کې په خپل نامه کې مو د موبایل پرسنل ډیټا پټ کړئ، یا که پرسنل تصویرانی، که پرسنل ویډیوګانې وي، که پرسنل ډاکومنټ وي، هر شی پټوي نو تاسو به وکولای شئ چې د ګوګل په سرچ بار کې په خپل نامو کې مو د موبایل ضروري ډیټا پټ کړئ. دوستانو ډیر خوندور سټینګ ده، د هیڅ چا به هم سر نه پخلاصیږي او دغه رقم تر دا اوسه پورې به دغه سټینګ تاسو ته هیڅ چا هم نه درښودلی. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته دغه سټینګ دروښیم چې دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې د ګوګل په سرچ بار کې په خپل نامو کې مو د موبایل ضروري ډیټا پټ کړئ. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده سیکریټ ګیلري. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو لاغه څه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ. نو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. لاندې نیکسټ بٹن ده، په دغه نیکسټ بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ بیا دا رقم شکل راځي، لګوروي سرچ تیم، یعنی تاسو هغه نوم په چش کې سرچ کړئ، بیا د تاسو هغه تاسو پټ ډیټا راوړي. دلته ګوګل الریډي سلیکټ ده، ضرورت بالکل زم په ګوګل کې سرچ ومه. نو سمپل تاسو ګوګل کلیک کړئ، دغه رقم لاندې راځي ګوره پاسورډ. دوستان دلته پاسورډ تاسو هر شی ورکړئ نو بیا به دغه پاسورډ تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ او تاسو ته به هغه پټ ډیټا راوړي. لکه تیر ورته اسما رحیم ورکړی و. نو راځو دا ورزور کوم خان، زه غواړم چې خان زه سرچ کړم، ماته د بیا هغه ما د موبایل پټ ډیټا راوړوي. تاسو به سمپل دلته ګوره پاسورډ ورکړئ، پاسورډ سیم ورکوئ، هر نوم سیم ورکوئ، هغه نوم ورکړئ او په سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره اوس دې ته پاسورډ ولګېدی. دغه رقم ګوره اوس هر څوک دغه سیکریټ ګیلري خلاص کړي اول به دا رقم شکل دلته راځي. نو دلته اوس د بل شی سرچ کې ګوره زه اوس مثال د خپل چینل نوم سرچ کوم، مالته کې ولیکئ ټیکنیکل زدکړه. اوس د هر شي کې سرچ ګوره دلته هغه شی راوړي، د هغه شي باره کې معلومات ورکوي. نو اوس که چیرې دلته اوس تاسو خپل نوم کې ولیکئ، ګوره مثال دا ما پاسورډ خان ورکړی و، ګوره ما خان کې ولیکئ او دغه رقم سرچ مې کوئ نو اوس به ګوره موږ ته دغه راوړوي. ګوره تاسو کتلی شئ موږ ته دا رقم شکل راوړوي. اوس راځو دلته زه ډیټا کې پټوم. ډیټا به تاسو څنګه پټوئ؟ ګوره پلیز ایډ ا فولډر، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ، دلته به اوس تاسو فولډر ته نوم ورکړئ. په هر نامه تاسو فولډر جوړوئ هغه نوم تاسو ولیکئ. نو زه راځم د پرسنل په نامه باندې فولډر جوړوم. نو مالته پرسنل کې ولیکئ او دغه رقم په کنفرم بټن باندې مې کلیک وکړئ. نو اوس ګوره تاسو هر شی کې پټوئ. لاندې جمع بټن ده، په دغه جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ګوره تاسو مکمل فولډر هم کې پټولی شئ، یو تصویر یو ویډیو پټول هغه هم سمپل په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دلته اوس ګیلري خلاصه شي. نو هر تصویر هر شی پټوئ، سمپل په هغه تصویر باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه به هلته راسي. نو ګوره ما په دې تصویر باندې کلیک وکړئ، تاسو په خپله کتلی شئ دا تصویر دلته پټ سو. نو اوس هر څوک ستاسو موبایل واخلي ګیلریز دې خلاص کړي، په ګیلري کې به درته دا تصویر نه راوړي. او کله چې دلته راځي ګوره دا سیکریټ ګیلریز خلاص کړي اول وار به درته ګوګل راځي. نو په ګوګل کې چې هر شی سرچ هغه خو درته بل شی راوړي. او که چیرې اوس بیا تاسو هغه کوم پاسورډ سره تاسو ورکړی هغه پاسورډ مې کې ولیکئ او سرچ مې کوئ نو دستې به تاسو ته کومه ډیټا تاسو په ګوګل کې پټه کړې ده هغه به تاسو ته راوړوي. دغه رقم دوستانو کوم چیرې پاسورډ وربدلوئ، نوم یې وربدلوئ، په دا کونج کې 3 لاینې را روانې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو ګوره په دې کې اول اپشن ده پاسورډ منیجمنت، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته به اول زوړ پاسورډ ورکړئ، په دا نورو دوه خانو کې به نوی پاسورډ ورکړئ نو دلته تاسو پاسورډ هم بدلولی شئ. نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ ده. د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو به وکولای شئ چې د ګوګل په سرچ بار کې د خپل نامه په ذریعه سره مو د موبایل ډیټا پټه کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.